بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو دوستانو، الله جل جلاله دې چې روغ او جوړ شي. غواړو چې دغه تجربې موږ تاسو ته هیله کوو چې خیل کاګانې وکړي، چې غواګانې هم بارزښته شي، ځکه 3 کاله 4 کاله انتظار وباسي یو ښه نسل ترلاسه نه کړي، یا تاسو وغولېږئ په هغه وخت کې بیه پرېږدي، لږه بیه پرېږدي، بیا د هغې نه وروسته چې کومه غوا راځي او خراب وي، هغه بیا تاسو ته بیا ډېر زیات تاوان کوي، ځکه هغه هره ورځ د یو غوا تاسو داسې یو نسل وکاروئ چې هغه 15 کیلو شو، د بل نسل نه کم وکړي، تاسو دې کې ضرب وکړي، داسونه مسایل جوړوي. نو د خیل کاګانو نه استفاده وکړئ، د غوایانو نومونه زده کړئ، خصوصا کله چې الکا کوئ، نیچا یا ستنه چې د ځان سره وساتئ، نیچا یا ستنه مه ګزاروئ. دا څو ګټې لري. یوه ګټه دا لري چې تاسو په آینده کې که چېرته دغه نسل ته بل نسل وهئ، نو هم خوني چې ده چې کله نزدېکت دې کېږي، دا غټه مسله جوړوي، بیا د غواګانې هغسې شودو تولید نه ورکوي، راتلونکي نسلونو سره کوم پکار دي. دویمه موضوع د هغه کسان چې هغه مثلا پاکستاني ستنې یا ایراني ستنې یا خرابې ستنې تاسو ته وهي، ستاسو غواګانو ته وهي، د هغې نه مخنیوی کېږي، ځکه دا په قانوني ډول باندې څوک دا کار کوي، هغه بیل دي. هغه کسان چې په غیر قانوني شکل باندې راوړي، د ده تاوان هم مملکت ته دی، هم اقتصاد ته دی، هم مالدار ته دی. او تاسو باید دې ته ډېر زیات فکر وکړئ، ځکه د دې شجره او نسب ساتل چې یو سړی غوا ساتي، هغه باندې 3 کاله 4 کاله تېرېږي، 4 کاله عمر، دا ډېر زیات شی دی. نو دې سره ټوکې کول نه دي پکار. دا ما مخې ته تاسو ګورئ، دا ټولې دا ګوره دا ولزل بغیر د فکر کوم یوه